له ابو هریره رضی الله عنه څخه یادونه شوې چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت کړی دی څوک چې د روژې یوه ورځ له عذر او مریضۍ پرته وخوري که ټول کال روژه ونیسي نو هغه به پر ځای نه کړی شي. یعنی د روژې اجر دومره زیات دی چې که له روژې پرته انسان ټول کال یوه روژه ونیسي د هغې روژې ثواب نشي ترلاسه کولی کومه چې په روژه کې ده. خپله د روژې میاشت برکتي ده او د روژې په میاشت کې برکت دی. نو که انسان د روژې د میاشتې له 13 ورځو یوه یې وخوري نو حقیقت کې دی که ټول کال بیا وروسته پسې روژه ونیسي د هغې ثواب نشي ترلاسه کولی کومه روژه چې په 13 ورځو کې خوړلې ده. ابن مسعود هم همداسې ویلی دي. سعید ابن المسیب، شعبی، ابن جبیر، ابراهیم او قتاده ویلی دي د هغې په بدل کې د یوه ورځ روژه ونیسي. که چا په روژه کې روژه وخوړله د هغې کفاره یوه ورځ ده خو هغه ثواب بیا نشي ترلاسه کولی کومه روژه چې په روژه مبارکه میاشته کې خوړلې ده. دا روایت صحیح بخاري کړی دی.